د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د سولې بحث یو ملي بحث دی او په ګډه به دایمي سولې ته د رسیدو هڅې کوو، خو داسې هم نه ده چې په پټو سترګو لاړ شو او دوی چې څه وایي هغسې به کیږي. اشرف غني نن له والیانو سره مهمې خبرې شریکې کړې او د سولې شرطونه یې هم ورته یاد کړل. ملګرو راځئ چې دغه مهمې ناستې کې کومې خبرو باندې ډېر جدي تمرکز وشه. له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. اشرف غني پرون ماښام د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرانس د لارې د سولې وروستیو پرمختګونو په تړاو ویلي له طالبانو سره چې هره هوکړه لاسلیک کیږي په مشروط ډول به وي. نوموړی وایي د شرطونو پر بنسټ به له طالبانو سره مذاکرات له یوې مرحلې بلې ته ځي او که دا ډله طالبان له جګړې لاس واخلي په شرطونو کې به هم بدلون راځي. اشرف غني دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقتنامې په هوکړه لاسلیک کېدلو ټاکل شوې ده. ولسمشر غني زیاته کړې افغان دولت د داعش په ګډون له ټولو نورو ترهګرو ډلو سره هیڅ راز اوربند نه لري او په وینا یې طالبان باید له دې ډلو ځانونه جلا کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د مطبوعاتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې ویډیو کانفرانس کې اشرف غني ویلي طالبان باید له پاکستان سره د اړیکو لرلو د خپل امن او پټون ځایونو او د جرمي اقتصاد په تړاو خلکو ته وضاحت ورکړي. محمد اشرف غني ویل د افغانستان بهرنی سیاست روښانه دی. افغانستان دایمي دوست او دښمن نه لري او یوازې دایمي ګټې لري. ولسمشر غني په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په اشاره ویل هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د خپل ستراتیژیک عمق وګرځي. نوموړي د افغانستان یو شمېر والیانو ته په خبرو کې ویلي د افغانستان ټول مسایل به په تدبیر سره حل کیږي او په خبره یې زموږ دریځ اساسي قانون، ولسواکۍ، ملي حاکمیت او د هیواد د خلکو درناوی دریځ دی. اشرف غني ویلي له نړۍ سره یې اړیکې مهمې دي، له نړیوالو ټولنې او په ځانګړې توګه له امریکا متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي ټول تړونونه پر ځای دي او له نړیوالې ټولنې او امریکا سره د مشترکو ګټو پر بنسټ ښې اړیکې لري. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.